پښتنو دهشتګردو استاد पंजाबी سابق आर्मी चीफानों منلې ده چې دا مونږ تیار کړی. हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा. वो हमारे हीरो थे. एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए. ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी. ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद. यस. अब वो हीरो जो है वो विलेन बन गए. دا دهشتګرد چا تیار کړی؟ دلته چې کوم دینو راغلی نو دا مهاجر د مهاجرو نه مجاهد شو او ترقي کوله نو اخره کې طالب او ټینکم چلی توپم چلی راکټ لانچرم چلی. دا وته چوخو دا چې د پاکستان دننه تاسو ټریننګ نه ورکولې او تا د امریکای ډالر نه خوړې دا دهشتګرد به کم ځای نه راتله. دا خو جوړ کړي تاسو دي. د پنجاب دهشتګرد چې نه زما په علاقه به دهشتګردي نه وه. ته خو د دې قوم تنخوادار او نن یې ماته وایې چې ختمې او په زما په وینو یې ختمې. وایي زما د سره تېره او خدای مکې دنیا ډېره د ختمې د پنجاب نه شروع کړه بیا پس د هغې چې کوم دی نو نوره خبره به کېږي. امریکا تښتېدلې نه وه. اشرف غني ورته سملو لکه چې سړي ته د قربانۍ چرګه لالی او هغوی سره په دوحه کې خبرې وکړي. هلکه چې ته خبره کې د بدبخته بچیا نو جرګه چې د چا په منځ کې نو چې کوم فریقین دي دواړه کېنو که څنګه جرګه ده چې تا فریق کېننو نو ستا انقلابیان بدي شو، ستا جمهوري خلک بدي شو، ستا نن چې کوم دی ستا د خپلې خوښې طالب ناستی هم بدي شي. ته په ټول عمر زما وینه توې او زه پاکستان ته ویم چې تا خو هلته خپل سړی ولېږلو فیض حمید او هلته چې کوم دی نو کپونه سکل چې دا توره ما کړه نو چې اوس دې راوستل ټینګ شه ورته که اوس ورته د ټینګ دي نه. دا ټول میدان دوی تیار کو. اوس یې د دې لپاره تیاری چې د اټک نه باخوا څه نه کېږي او دلته به ټول گیم کېږي. د ړندو سترګو یو ښکاره پکې سینټ ته چې کوم دی نو زمونږ مل خان لاړ خو یو بله ښکاره له خدای را کړی د باجوړ نثارباز. مونږ په باجوړ کې پاڅونونه کول نو خدای برکت راوستو. پاڅون مراد دا چې ټول خلک به راپاڅو. پاکستان نن ټي ټي پي یادوي که نه. نن د سوات ته چې کوم دی 15,000 کسان راواوړېدل څلورمه ورځ د 15 سارې کوي که چې راواوړېدې وینې نه په سترګو ته ښکاري نه. راړی څوک لار څوک ورکوي جمع کوي یې څوک او بیا به وایې زه دا دهشتګرد ختموم نو ما به ختمې زما کور به ولي زما باندې به راخېږي. ستا په نیت نه ستا په فیصله مې شک دی. د امریکې په ډالرو د پښتنو وینې تویې. مونږ چې کوم دی په هېڅ قیمت د پښتنو وینه په مفتو تویول نه غواړو. مونږ چې کوم دی دې ته نیغ ولاړ یو. خپله خاوره به ګټو خپل ځان به ګټو. لاسونه اوچت کوي بانګونه وایي خدای شته ګورې او د میاګیرت هزار به درته وکړم لاسونه به بلکل دویم لاس هم اوچت کوي دویم هم اوچت کوي سمه او خیر دی بانګونه وایي د شهیدانو دپاره وغربوئ چې دا خلک یې واوري. خاضۍ شنې مې په قبر وي ولاړې که غلام مړ یم راځئ توکۍ پې لاړې چې په خپلو وینو نیم لمبېدلې په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې چې سورې مې فوج د دشمن نه خو مورې ما پسې په کم مخ به ته جاړې یا به دا بېننګه مل باغ یې دن کړم یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې.